په سعودي عربستان کې د ولیعهد 15 عمده ټولنیز اصلاحات. د سعودي عربستان د یوې نوې پریکړې په اساس به په غیر مسلمان ډیپلوماتانو باندې د الکولي مشروباتو خرڅولو ته اجازه ورکول کیږي. دا د سعودي د ولیعهد تازه پریکړه ده چې نړۍ ته دغه شاهي نظام یو متفاوت تصویر وړاندې کوي. ګرانو دوستانو، تاسو څخه هم هیله کوم د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د افغانستان سیمې او نړۍ په زړه پورې او خوندور معلومات تر تاسو در ورسیږي. ولیعهد محمد بن سلمان په وروستیو کلونو کې په سعودي عربستان کې یو لړ عمده تغییرات پیل کړي دي. د سینماګانو پرانیستل. په 2013 زیږدیز کال کې د تور پلانک په نوم یو امریکایي فلم د سعودي په سینماګانو کې وښودل شو. 15 کاله وروسته دا کار وشو. د سعودي مذهبي مشرانو په 1900 کلونو کې په سینماګانو کې د فلمونو خپرېدل منع کړي وو. ریاض ویلي وو چې تر 2023 زیږدیز کال پورې به په سعودي عربستان کې څه باندې 300 سینماګانې پرانیستل شي. خو د ټلویزیوني خپرونو په څیر په فلمونو باندې هم کلکه څارنه کیږي چې سیکسي، سیاسي او دا ډول نورې صحنې پکې خپرې نشي. ښځو ته د موټر چلولو اجازه. د 2013 زیږدیز کال د جون په میاشت کې په سعودي عربستان کې ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې موټر وچلوي. له همدغه کال راوروسته زرګونو ښځو موټر چلولو ته مخه کړې. یو شمېر یې ټکسي چلوي او ځینې نورې مستریانې شوي دي. له دې هر څه سره سره هغه ښځې چې په سعودي عربستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوله سخت ځپل شوي دي. له محرم پرته سفر. سعودي عربستان په 2019 زیږدیز کال کې 21 کلونو او تر دې ورپورته عمر لرونکو ښځو ته اجازه ورکړه چې پاسپورټ اخیستلای او له محرم پرته سفر کولای شي. په دې پریکړې سره د ځینو فعالانو په خبره په ښځو باندې د نارینه‌و برلاسیتوب څه ناڅه کم شوی. سیاحت. سعودي عربستان هم دغه راز په 2019 زیږدیز کال کې ګرځندویانو ته خپل دروازې پرانیستلې. تر دې مخکې سعودي عربستان یوازې د حج زیارت کوونکو او بهرنیو کارکوونکو ته ویزې ورکولې. له 2013 کال راوروسته سعودي عربستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو او فرهنګي فعالانو ته هم ویزې ورکړي دي. شهزاده محمد بن سلمان یو کال مخکې یوه لویه سیاحتي پروژه اعلان کړه چې په اساس به په سرې بحیرې کې 50 جزیرې او ځینې نورې سیمې په لویو مجللو تفریحي هوټلونو بدلې شي. بیا هم هغه ګرځندویان چې د سعودي عربستان د جامو اغوستلو قوانین له پامه غورځوي جریمه کیږي. د ښځو او نارینه یو ځای ناسته ولاړه. په سعودي عربستان کې په یو ځای کې د ښځو او نارینه ګډه ناسته ولاړه اجازه نه لرله، خو په 2013 زیږدیز کال کې ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې د فوټبال سیالیو له لیدلو لپاره میدانونو ته ولاړ شي او له نارینه‌و سره یو ځای لوبې وګوري. همدغه راز کانسرټونو ته هم د تګ اجازه لري. په تیر وخت کې ښځو یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې د کار کولو اجازه لرله، خو اوس په نورو برخو کې هم کار کولای شي. له 2014 کال راهیسې میلیونونه ښځې په بانکونو کې دندې لري، دکانداري کوي، تجارت کوي او داسې نورې دندې مخته وړي. که مو دا معلومات خوښ شوي وي نو لایک مو هیر نشي. زموږ د نورو په زړه پورو ګټورو او خوندورو معلوماتو په تمه هم اوسئ. د الله په امان.